بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو، نن درته زه په دې ویډیو کې یو داسې وظیفه ذکر کومه چې یو قرآني وظیفه ده. یو داسې عمل درته ښیمه چې د ستاسو ژوند لره بدلونکي عمل دی. ډیره طاقتوره وظیفه ده او ډیر آسان عمل دی. ټوټل 10 منټه په دې باندې لګي، لیکن دومره عجیبه برکات دي د دې وظیفې چې تاسو به ورته حیرانه پاتې شئ. دا وظیفه د هغه چا دپاره ده چې اوس نوی کاروبار شروع کول غواړي. نو د افتتاح کولو نه مخکې برابره خبره ده که دا افتتاح د دکان وي یا د هوټل وغیره وي. د هر یو څیز چې تاسو افتتاح کوئ، نو د هغې نه مخکې تاسو دا وظیفه او دا عمل صرف 10 منټه وکئ. انشاءالله تعالی د ستاسو دغه کاروبار به کامیاب شي او مخ په ترقۍ باندې به روان شي. دغه رنګې دا وظیفه هغه وروڼه هم کولی شي چې د هغوی کاروبار خو زوړ دی خو کامیابي ورته نه میلاویږي، کاروبار یې چلیږي نه، روزګار یې روانیږي نه او مخ په ترقۍ باندې نه ځي. نو دوی ته پکار دي چې دا عمل دې وکړي. انشاءالله تعالی کاروبار به مخ په ترقۍ باندې روان شي. دغه رنګې دا وظیفه د هغه وروڼو او خویندو لپاره هم ده چې هغوی ډیر زیات غریبانان وي، بېوسه وي، لاچاره وي. نو دوی له پکار دي چې دا وظیفه د ښه په اطمینان سره او پوره توجه سره وکړي. انشاءالله تعالی رزق به ورته الله جل شانه فراخه ورکړي او د غیبي رزق دروازې به الله جل شانه په دی باندې را پرانیزي. اوس زما عزتمندو، راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوئ ولیکئ. او زما عزتمندو، که چېرې تاسو سره مشوره راکول غواړئ، لاندې کمنټ کې لیکلی شئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو ضرور لایک کړئ. اوس زما عزتمندو، راځم وظیفې طرف ته، عمل طرف ته. تاسو ته په سکرین باندې دا آیات کریمه ښکاریږي. دا د سورة لقمان آیات نمبر 26 دی. دا به تاسو روزانه 141 مرتبه 141 پیرې به تاسو د دې ورد وظیفه کوئ. که چېرې نوی کاروبار تاسو شروع کوئ نو صرف یو ورځ دا عمل دی. یا څوک کاروبار کې ترقي غواړي او په رزق کې کوشادګي غواړي، فراخوالی غواړي او مالداري غواړي، نو هغوی له پکار دي چې روزانه د 141 مرتبه 141 پیرې د دې ورد وظیفه کوي. لہذا زما عزتمندو، پخپله هم دا عمل وکئ، خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.